کما ښځه چې د وروځو ویښته وباسي محمد رسول الله وایي زما الله دې په دې لعنتۍ باندې لعنت وکړي چې سبا دې په جامو او په لباس الله جهنم ته غورځوي. ای زما مسلمانه وروره چې د پیسو په وجه دې الله په دنیا او آخرت شرموي، ولې د پیغمبر خلاف کوي؟ مسلمانانې خویندې دې خپلې کپړې د پیغمبر په طریقه کې، خپلې لوپټې دې د پیغمبر په طریقه کې. کومه ښځه چې مونځ کوي او د هغې ویښته په لوپټه کې ښکاري، نرۍ لوپټۍ، علماو نه بیا تپوس کوي د دې ښځې مونځ نه کېږي. کومه ښځه چې د وروځو ویښته وباسي محمد رسول الله وایي زما الله دې په دې لعنتۍ باندې لعنت وکړي. کومه ښځه چې هغې لنډې تنګې کپړې اچلي محمد رسول الله وایي د الله لعنت دې دې باندې. د عبدالله بن مسعود روایت دی. او دا ښځه به جنت ته بلکل نه ځي. ای زما مسلمانې خور چې سبا دې په جامو او په لباس الله جهنم ته غورځوي. ای زما مسلمانه وروره چې د پیسو په وجه دې الله په دنیا او آخرت شرموي، ولې د پیغمبر خلاف کوي؟ زما ورونو د نن نه بعد قص وکئ. بعضې وایي یاره موږ څه وکړو؟ ته دا وکړه چې کپړې ګنډي ټیلر ته وایي زما پیسې به ډېرې نه اوږدې. ولې؟ زما الله مانه خفه کېږي، زما پیغمبر مانه خفه کېږي، زما قبر پې تباه کېږي، زه پې د جهنم اور ته ځم او د دغې د ټینګ نه یم.